ای غازیانو، ای د غازیانو بچیانو، ای د میوند او د پاشمون زمریانو، ای د خوست و د کونړ و د پکتیکا د سنګرونو اتلانو، را پاڅئ او په دښمن باندې توره تیاره جوړه کړئ. لکه څنګه چې قرآن ویلی دي فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، په دغه کرۍ باندې ووایئ، په سر باندې منګولې ترنه پرې کړئ د دې غاصب دښمن نه، تر څو چې د زمریانو د تورې زور ور وښیئ، تر څو چې ور وښیئ چې دغه قوم ټول کاسه لسان و مزدوران نه دي، دا د انګریزانو او د امریکایانو د سړک جاروکشان نه دي، دلته د زمریانو بچیان شته، دلته د ملالۍ لمسیانو د ایوب خان لمسیان ژوندي دي، په دې ملک نه تر اوسه پورې غیرت کوچ نه دی کړی. تاسو بیا د زمریانو خونې ته راغلي یئ، تاسو به بیا د خپل ځان سره خپل مړي وړئ. تاسو د میوند د انګریزانو انتقام نشئ اخیستی، نور مړي به دلته پرېږدئ. تاسو به د صلیبي جنګونو د صلاح الدین ایوبي د فتوحاتو تاریخ و یادګار د افغانستان د غرونو د سره یوسئ.